روټي ضرورت او چې کله دی ظالم خلاف دا ظلم دی بیا حضور مبارک فرمایلی د په مکه د حق کلمه ویل د افضل او بهترین جهاد برای مهرباني دی او کې باندې مون ټول ځان کوی چې د وਹੀ برکات د کم کار کم وکه کمه طریقې سپکا نو دا یو رفاعي تنظیم دی د رفاعي تنظیم کار دا دی چې د الله د بندګانو د دنیا د خیرخواهی د هغوی د فلاح کوشش او سوچ کول حضور مبارک فرمایلی یو مړی دی پیو خوړله یو مړی نو ویتا به الله جل جلاله د جهنم نه وخندق لري او د یو خندق حضور پاک مبارک فرمایلی چې هغه به یو خندق نه بل خندق پورې یو حدیث مبارک دی 500 کاله مسافت یو ګټ وبله په اوس کړي حضور مبارک فرمایي تر جهنم نه وخندق لري چې دا انسانیت سره خیر دی داغه په غم کې داغه په در کې شرک کېدل دي بس عبد الله بن عباس ابو فرمایي وی حضور پاک مبارک فرمایي چې د الله په ذات مې قسمی چې انسان د خپل د تن جامې راوغشتو بل نور مسلمان ته ورپې د تن جامې مارکیټ نه د تن جامې وی د مدینه د جنت نه مې اورېدې چې د الله په ذات مې قسمی د انسان د دین سره بل انسان سره دومره خیر خوایي وکړه چې ترسو د دې انسان په بدن باندې دا کپړه موجود یو تاری موجود دی نو دا ورکون کې انسان به الله جل جلاله په حفاظت وਹੀ برکات دی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مبارک کو فرمایي چې یتیم تاسو په معاشره کې هغه دی چې په کوم کور کې موجود دی او دا سره بهترین سلوک کیږي دا د معاشره ټول نه بهترین کور انسان دی نو په دغه بنیاد زموږ زموږ مرګوري او سوچ کو سونو احادیث سونو آیاتونه د قران مجید موږ تاسو ته متوجي دي چې به د یتیم د فقیر د مسکین چې هغه د دنیوي امور څومره هغه ته چې کومه مشکلات دي هغه حساب او فلای تنظیم ملګری صرف دانه چې فلای تنظیم صرف خلکو ته روټي ورکول یا خیرات صدقات ورکول صدقات نو د وਹੀ برکات داري کم کار کم وکي صدقې کار یو مړی د ورکو فرمایي چې وسو کال په یو مړی باندې وخندق دا تر جهنم نه درېږي د تعلیم بنیاد تراشي د یو رفاعي تنظیم ذمہواری دا جوړیږي چې دا په معاشره کې تعلیم ته چې کومه عروج ورکړي او د ټول نظر فوکس په هغه خلکو باندې چې کوم محتاج دي د رفاعي تنظیم دی د خان سړي بچي خو یونیورسيټي کې سبق ویلې شي د مالدار سړي بچي خو په خاص سکول کې سبق ویلې شي که زمونږ په معاشره کې کمزور دی او پستې شکار دی نو غریب دی یتیم دی او مسکین دی دا یو جامع سوچ دی دې باندې ټول مګری خپل ذهن کولاو چې A to Z څومره زموږ د معاشره کې څومره کمزوري دي هغه زموږ د تعلیم په بنیاد دي یو رفاعي تنظیم دا ذمہواری ده هغه د ریهابلیټیشن په بنیاد باندې دي هغه ریسکیو ده هغه ریلیف ده څومره حالي زلي دي د یو رفاعي تنظیم دا ذمہواری جوړیږي چاو پای کې ان شاء الله حساب او الحمدلله زموږ په دې باندې پورا سوچ صحت ضروري ده ماته مثال په تور باندې اکسیډنټ وشي غریب دی ماته خپل معاشره کې داسې خلک معلوم دي ماته راغلي چې ماته وایي زما د غوستو د پر جامع نشته او سبا اختر دی زما مور وایي کستا د بچو جامع نو ماته راغلي چې ولې زه مې سری کوم وਹੀ برکات دي جامو غمولو وہی برکات داری چې معاشره ته خسته تعلیم ورکړي هغه شعور پیدا کړي د هر یو کار د پر خپل یو وخت یو ترتیب دی ان شاء الله سفینه المساکین د علماء په نگرانی کې د مشرانو په نگرانی کې دا خپل تمام ذمہواری سرپرست ان شاء الله څومره آفات وي دا ملګری ان شاء الله تاسو په مقصد په حمایت سره دا الحمدلله معاشره په هر آفت کې ان شاء الله ولر ور تعلیم په بنیاد کې څومره سماجی کارونه چي نفس سماجی کارونه چي په دې ټول کې ان شاء الله دا ملګری تاسو خادمات او خصوصا که یتیم دی او که فقیر دی که مسکین دی داغه د تعلیم داغه دنیوي تعلیم او د
مدرسې د قران د تعلیم هغه ان شاء الله د خسته طریقې سره تنظیم کوي صحت به ان شاء الله تنظیم کوي دې علاوه زموږ په معاشره کې څومره علي دي هغه منشيات هغه یو ترتیب الحمدلله مخکې موږ مهنت کړې ده ټول ته پته هر یو کار یو ترتیب سره دی آی ترتیب سره به چلیږي تاسو مشورې سره به چلیږي او د انسانيت د مامخ کې ارزو کو جدا مقدس کار دی او مقدس کار نه حضور پاک مبارک په موتاز عملی بدلې حضور پاک علیہ السلام مبارک خپل کور کې حضور علیہ السلام مبارک فقر د اختیاري و د استراري نه علماء ناس ته کوي دا څنګه چې حضور مبارک الله نه ول خو کړو خو د انسانيت دا درس او درد د شریکوال لپاره حضور مبارک موتاز عملی پیغام پرې قولي نه زه به خبرې کوم به یو عملی کار پکار دی عملی کار پکار حضور مبارک عملی ژوند موږ او تاسو راځي چې د یتیم سره د فقیر سره د مظلوم سره داغه په در کې شریک کېدل لاسونه مقدس عبادت دی په خپل پکور کې لوګا ده په خپل پکور کې بیماری ده په خپل پکور کې غربت ده خو ترجیح بل ورکړي حضور مبارک کور ته تشریف راوړي په آرام فرمایي آرام فرمای مور به شرط فرمای ما आवाज وا आवाज به واره نبی کریم علیه السلام مبارک دا سه आवाज کې دا فریاد مې حضور مبارک څه تکلیف چې ما حضور مبارک ته زور نږدې شوم نو حضور مبارک د شپې دا وای هاي زمان لوګه هاي کور کې تکلیف ده ګور خپل بدن شمایل ګورو د حضور پاک علیه السلام مبارک کی مور بھی فرمای یو میاش براو قصد حضور مبارک فکور کې په نظر کې باور بل نشو دویم میاش برا کارو شو د حضور پاک مبارک فکور کې با اور بل نشو عبد الله بن عمر صاحب د حضور مبارک سروان حضور مبارک بلار مینه سروان دي عربو رواج دا چې د کجوري د بوټي نه کم کجور را پرې وته نو هغه باندې بچا عیب نه کړل کچا بخړل نو حضور مبارک پرې وته کجور راوځ چاہے خلیل تک لینا عبداللہ بن عمر سے برطو فرمایا یا رسول اللہ دا کو استاذ خوراک نہیں مطلب دا خوراک جوگا نہیں حضور مبارک برطو فرمایا عبداللہ ویدہ اللہ پر ذات من قسم انن درے مورد دا جزما خیر تند خوراک نمیشہ نہیں خور کی تکلیف بئی وعملی دنیا کا نبی کریم علیہ السلام جن اگوری واللہ العظیم جو نبی کریم علیہ السلام مبارک و مقید صفیان دنوں نغی سے حیثیت نشیت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مبارک د خپل مبارک لور کور ته فاطمه رضی الله تعالی عنها او ورته کوي چې روته له امور وی ورته دروازه کلاو کور حرب الله تعالی اولاد ورکړي د درد دغه پسینه خان د غریب د درد نه خبر نواب د غریب د درد او د یتیم د درد نه خبر حضور مبارک وکتل د بچي مخته د فقر او تکلیف آثار کارش حضور پاک علیہ السلام مبارک تو تپوسو نبی کریم علیہ السلام یو تپوسو کیو کوئی بچے تا خدا سب تکلیف دے داولی مور بی ورته دوا جواب ور زبنده یو جواب دا سړي چې دا گزار چا باندې راځي دا دین جواب چې حضور پاک مبارک ته ورکو نو د یو لا په حیثیت د حضور مبارک پسره بس پیښ شي سو یا بابا جان یو طرف ته بیماری ده او دویم طرف ته لوګه حضور پاک علیہ السلام مبارک په سینې سره نږدې کړه او دستورګو نه اوخ کې لاړې سفینه المساکین په اغراض او مقاصد کې یو مقصد دام دی چې نن زمونږ په معاشره کې یتیم تباہ او برباد شي دا کوم ایمان مسلمانی د زبر په اختر کې نوې جامعه چې ما په ماشوم راځي غریب فقیر نو ما جامعه نشته وہی برکات د ځان کې شعور پیدا کړي طفل سے بو آئے کیا ماں باپ کی افکار کی دودھ ہے ڈبے کی اور تعلیم ہے سرکار کی نند ټول نه ول سره من داو چې موږ د قران نظریش من قران تشاک نشا پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے مزہ تو تب ہے کہ گر تو کو تعامل مزہ خدا دی پریوته سره معاشره کې اوچت کزاس حضور مبارک ځان سره ویک سوي ولې بچي مخه پکېګا آیا ترازنی چې خلکو د پاره دنیا د مونږ د پاره وکړه دا د کور جن دی
زما عزت مندو په انسانیت سره د خیر په بنیاد د حضور مبارک ژوند منګو تاسو وګورو نو که څوک د حضور مبارک پال راغلي دي او سیت غوښتي دي نو د حضور مبارک سینه کولاو سخاوت کولاو یو صاحب را نبی کریم علیه السلام باندې چا ساده نبی علیه السلام مبارک صاحب کان کوای شوای چې نو صحابین او رسول الله صلی الله علیه وسلم فیصله زما خوښ او ما تیرا نبی اسلام مبارک ژوند دې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حضور مبارک دې ملک حضور مبارک ورکول صحابه کرام وټو وګوره د حضور مبارک د بدن نه صادر واغس سی ورته فرمایي اذا الله بذات من قصر ما تم پاتره خدا صادر می زکه واغس چې د حضور د بدن سره لګیدلې چې زپی برکت شي حضور پاک علیہ السلام مبارک ته جامع راوړل هدیه حضور مبارک کپڑے سے به تن کړی یو رابی ناس ته باندې چې ناس یو رسول الله ډېر خسته کپڑے نیمه تیرا حضور پاک علیہ السلام مبارک کپڑے ور او حکم یو کوئی مال پردا سنوري کپلو تنظیم کوي جوړي تاریخ گواه دی شمائل منګو تاسو ګورو دا الله فزاد مې قسم دی الفاظ ندم گواه دي چې د حضور د پاره هغه جامع جوړې شوی حضور په دنیا کې نه حضور په دنیا نه کوي دې ته سخاوت د انسانيت در دی ته A to Z به ان شاء الله سفینه المساکین A to Z دا به ان شاء الله د انسانيت خدمت ایت تعلیم ورکول یک شعور پیدا کول دا وی د وخت مناسب ضرورت پوره کول دا به ان شاء الله د سفینه المساکین اول ترجیح او ذمہواری او تاسو په مرسته به ان شاء الله او د حضور په نقش قدم دا وی صحابه کرام شاګردان به لاله تاریخي موضوع ته پرې خو د یتیم سماوتا چې په عمل کړي چې بچي خپکیږم پسر مرتلا سره یتیم نم 2 روپۍ چرته ور کړی چرته د گاوند سره چې دا تاسو کوی چې تاسو کوم څه پخشي وکړي वो जो गीत तुमने सुना नहीं मेरे उम्र भर का रियाज था मेरी दर्द की थी वो दास्तां जिसे तुम हंसी में उड़ा दो منو دا یو درد یو فکر دی دا چې مکه دل دا غونډه ول زله دې محتاج به تاسو ته درس کوي چې به انسانيت په در کې موږ تاسو شریک شو حضور مبارک نه چاته پوز یا رسول الله د الله جل جلاله قرب کوم ځای ملاو شي حج تلال شو مزدلفه کې به مینا کې به عرفات کې به مطاف کې به میزاب رحمت کې به بیت الله شریف کې بدن نه چې الله راته ملاو شي حضور مبارک ورته فرمایله ور دې ته دا وایي برکت دا الله قرب غواړي کنه فرمایله چې jihad تلاش چې ستاو د مرګ په منځ کې جنت په منځ کې پردستا مرګ دی حضور فرمایله مجاهد ته دومره تکلیف نه کیږي لکه مچې چې سړیو ودلته موقع مناسب ته ګوري چې دا وایي برکات دالي چې حضور مبارک ورته فرمایي او تلو بالله او دا الله قرب کوم ځای کې ملاوي شي نو حضور مبارک ورته فرمایي او تلو بالله عند منكسرت القلوب الله مزدلفه کې موږ ګورا الله میزاب رحمت کې موږ ګورا الله بیت الله شریف کې دن موږ ګورا الله د یو فقیر د یو مسکین د یو غریب پاش لیدل درد دې زړه کې وګورا تقبل الله ملاوي صحابه کرام دا تاریخ من تفریح خو چې اخیری واقعه کې زه تاسو کوم خبر را غونډوم چې هغه د خپل مرګ په وخت کې ځان د تنګي نمبر کو ځان د تنګ لور کو ضرور مسلمان سره خیر خوایو د مثال قائم ته وی ایثار او قرباني میلمه کور تراله چا کر روټي سنشتا حضور مبارک فرمای سوګ د زماده میلمه خیر واخلي خبر واخلي صحابي رسول الله زبې بوزم ور دومره تسلیم ناوي ماشاءالله غنیان کور کې پد چې سشتنه خو د حضور میلمه کور ته بوزم راي وس بیبي تاسو وي کور کې خوراک د پاره سشتا اور ته الله پتا راهونو کې دومره سدي چې بس زمونږ د بچي به وکړي هیڅ نشي ایثار دیتا وي سرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه الله صفات قران کې وکړو ځان باندې سخت تیرې خو بل الله اسو ودا بدا سو کنه د بچي د وته کوي د بچي ودا کوي او چې کله کس بچولې سپری خوراک اگر راوړه او خوراک لګ دی نو چې دا ملما روټي تکیل د دیوا بند کا نو موږ واسیلا سونه سره کوراله کو خدای ملمانه به روټي وګړي نه دی ماړي شي دې لا اله الا الله محمد رسول الله ایمان دار ایمان معیار دار مسلمانی دار سفینه المساکین په دغه یو پلیټ فارم باندې صرف دانه چاته وړه وته
انسان هر انسان دوی وړو سره ته یو ورځ ورکی زما په خپل راي ده زمون په معاشره کې غټ ظلم دا کیږي من غریب انسان بیوس انسان معاشره کې واځي پری اتلاس نه مال الله مال کړي مال الله جل جلاله طاقت را کړي زده سو دا سی وسیس ورکم په لاس او په شل لوګو باندې د کورنا آبادی خیرات د کورنا آبادی او د خیرات او کول ځان له فضیلت دی هغه د کاروبار او کول ځان له فضیلت دی ان شاء الله چې څومره مواقعات پروګرام دي هغه باندې ان شاء الله د ملګرو باندې نظر په تاسو ان شاء الله کې موږ سره همت کوي تاسو ان شاء الله پای کې موږ سره مرسته کوي سفینه المساکین سفینه عربی کوي کشته او کشته چونکه عام کشته کار سره د یو ځای نه بوج راوړي او بل ځای ته ویست څومره لوی لارې دي کشتو کنه د کراچۍ نه علماء لیکلي دي چې د کراچۍ نه کشته روانې شي نیویارک ته ځي 17000 میل دي دا په اوبو کې سفر کوي نو د کشته کار دا چې بوج د انسانانو راوړي د یو ځای نه بل ځای ته ویست ان شاء الله د سفینه المساکین کار بدای چې د بده یتیم د فقیر د مظلوم او د یو لاچار او حاجتمن مسلمان درد خپل درد کړي او ان شاء الله به پوښتنه ابو ان شاء الله د ملګری استاد په همت سره دا ملګری وختي می چې دا داسې کار دی چې به کې هیڅ اختلاف نشته يهوديان سره عقیده کې اختلاف دی عیسایان اختلاف دی څنګه بودمت هغه خلک چې خدای نه مني چې دهریان ورته یادي موږ سره اختلاف دی د عقیدو د نظریو او په دې مت کې دی چې موږ سره اختلاف نشي د انسانيت خدمت تاسو حال ځای دا ونډولو د مهنت او کفاره غرض داري د غریب عوام سره د لاچار عوام سره د مظلوم عوام سره A to Z د ژوند څومره مراحل دي ان شاء الله د موقع مناسب ټول له بلاس ورکړي بیمار را ان شاء الله دا کومډیشن باغ تا ګاډي ورکړي نو ان شاء الله دوايي ورکړي نو ان شاء الله تمنډ تړلم وي د تعلیم خبر د شعور خبر رااله ان شاء الله الله د ذات نه امید دي چې دا خان او د سیټ او د نواب بچي په خینو ستې کې سبق وي ان شاء الله د یتیم بچي په سر کې وي دا غریب بچي ان شاء الله په سر کې وي نو ان شاء الله موږ دې شعور نه پریږدو خبراسي میدان کې موږ نه پریږدو وهر یو کار په یو ترتیب دی او طریقې سره به ان شاء الله موږ وړاندې تاسو ټول لګي چې علي کې موږ سره همت کوي کنه دا پدې کې نوم شته نه پدې کې څه نمایش شته نه څه نمود شته نه څه منځ باطل شته زماره به موږ بس ان انسانانو کې سوچ چې به څه چاره پاره لګي دا ستړي څه چاره پاره دا میدان کراته دا خپل مهنت کو ډېر ګران کار دی ان شاء الله تاسو په دعاګانو او تاسو په همت به ان شاء الله دا سفر را کاروان د مخ کې بوزو او انسانيت خدمت به ان شاء الله د مقدس کار ان شاء الله مخ وړاندې یا په ان شاء الله ضرورت ملګری په یو میاشت تقریبا سکم 1 لک روپۍ تاسو همت او تاسو سوچ او فکر الحمدلله په یو میاشت کې زلم 1 لک دا ډیر لوی کار دی ما الله دې 1 لک تاسو ته ما الله دې تاسو ته چې پورا معاشره د ماول اسلام رانه وسه ماول اسلامي نظام قائم نو ما الله دې تاسو ما الله دې تاسو کې چې دا دې په سوچ فکر څخه قدم چت کړو والله العظیم یو چن وړنی یو چنړه چې دا یتیم کور ته لاړل دا زمانه او زمانه ملګرو تاسو د پاره ان شاء الله دنیا مافیان بهترین سوچ دا ورکوټ عمل نه دي حضور مبارکونه بعضی کارونه داسي دا د انسان د مغفرت سبب دی اسباب دي غریب سبحانه روټي پړي د غریب ته پای کو په دې بنیاد ان شاء الله تمام مراحل کې به څنګه څنګه باندې تاسو مشورو ان شاء الله من قدر تو تاسو ان شاء الله من راول صورت ان شاء الله من خادمان سید القوم فی السفر خادمون د چرمن نه یم سماله نه نه چرمن نه دي دا سکرټیو فلان سکرټری من تاسو خادمان تاسو نه زه غریب زه یتیم خادم یم زه یتیم پسم والله العظیم چې یتیم په سر باندې لاس کېدم والله العظیم کدا دنیا ما فيها ما ته ملاو شي والله العظیم دا وی ساده اس رقم زړه نرمي کې کوم تعلق د الله سره ان شاء الله دا کار خیر به مخ کې وړو مرګي جو کې ماته چې ټیم راکړه
ډېر ما ته کورونه به زموږ ملګري راغلي ټول ما ته خیر کوم دوه ځای کې ما ته ډېر زیات خوشحالي مېلاو شوه یو ځل کله عمرې ته لاړم انسان یې زه به دا دعا غواړم زه به دا دعا غواړم زه به دا کوم زه به دا کوم زه به دا کوم د بیت الله شریف خپل روب دی چې بیت الله شریف ته ورنږدې شوم ما ویل زه به دا جنت الفردوس او دا دعا غواړم خو چې کله بیت الله شریف سره لاس سینه ولګوله بس الله تعالی داسې قدرتی زمانه سے میرے الفاظ جاری کړ چې هر تمنا دل سے رخصت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی ساری دنیا ہی سے نفرت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی او دین خوشحالي راته په دې ملاوي چې منګ او زمنګ استاد خدای الله تعالی دې یتیم دې فقیر دې مظلوم دې حاجتمند مسلمان سره حاجت پوره ابل اورل ماته رااله ملګر تر دې ویلی هغه ماته یاره زما ډېر افسوس خبره ده اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا راحت اور بھی ہے وصل کے راحت کے سوا دارے ماته یاره زما بچي واده او هغه سرګانی مانه واده غواړي څو ډېر غریب یم چې موږ نه سو دا څومره افسوس خبره ده کنه دا مسلمانانو معاشره ده زما بچی که ودیږي معاشره کې د خانو د برابر سوي بچی ودی او په ډون ځان سره ودیږي او د غریب او د فقیر بچی به داس په سرو سترګو جاوي دا یو درد دی د معیشت کوم دا درد تاسو ته ان شاء الله کې مو تاسو سره همت کې شریک اگر چونګې وي د کار خیر کې حصہ وایي یا ساتي ولې ځکه مثال هر د خادم او د چیرمن زما انا خپل اول پیسې کم وي دا نه چې ورو تاسو راوړې دا ما ټول زما د پیسې باندې اول به زه خپل پیسې کم زما چې څومره ملګری دي الحمدلله وی اول پیسې کم دا یو لا چې یو میاشتې کم شي اکثر زمون د خپل قابلیت ملګری الحمدلله همت کړی من ملګری انا خپل ترتیب وکړ میاشتې پیسې جمع کوو تاسو مې الله تعالی طاقت توفیق ورکړي میاشتې 230 روپۍ جمع کوي دنیا مافیانه لا غوړي دي اوس دې مجلس کې غالبا ملګری دا وایي چې ملګری د شان دې تنظیم برابر کړي داسې مسایل وسو نږدې داسې مجبور دي چې دا ان شاء الله مقولان دې سره همت وکړو او خدمت وشي الله به راضي شي او یې کوم چې آرام راحت او سکون ملاوي شي ملګری چې غالبا چاندا کوي ما د پایرور نه غواړي والله العظیم نزو نظام ملګری हम की जागीर विरासत में मिली है मुझको अपने जागीर में रहता हूँ नवाबों की तरह لازم يقولوا جاندو د ضرورت ته زمونږ الحمدلله جان وای زمون جانم دا سنت طریقه ده چاندي کسبک قتل دای کی خطرناک حضور پاک مبارک د جهاد لپاره چاندي کړی حضور پاک مبارک د مسجد نبوي د جوړولو لپاره چاندي کړی حضور پاک مبارک د یتیم او د غریب او د فقیر لپاره د ترتیب د دنیا دا باندې په چاندو سره کی چاندو ډېر سوچو په دنیا کې موږ تاسو نه راوړو خپل همت وکړئ زمونږ تاسو ابراهيم عليه يوسف عليه السلام باندې چې په سیدونو چاسره دي یو به په کې څه مالو چرایي چې ورته چې وي سره راغستي هغه نه ورکه تا د مالو چرایي دي او ور دې څه د ما کار نشته زما کار دې سره چې د قیامت پر ورځ باندې الله تعالی فرمایي چې یوسف عليه السلام خریدار را پاسي زو په کې شماري کړي په دې سوال ته ورونو دې یتیم فقیر معاشرت قدر کې ځان شي الله تاسو دې راتلو تاسو عظیم اجر درکې الله تاسو عزت وکي موږ له دومره ټیپ راکړو دومره زما خبر واورېدل الله جل جلاله تاسو دراتک تاسو بچو د پاره پوره انسانيت د پاره د مغفرت او د بخښنې سبب وګرځي وګرځي چې علما ناشتي مشران ناشتي ذمہواری و خبره ممکن استاد بلې د وکړي په څه غلطي شي تاسو نه معفو غواړم الله جل شانه تاسو ناشتي دې اجر درکې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مشرانو علمانو په دې باندې تاسو کوم تنظیم باندې یو سیاسي تنظیم دی او موږ په دې باندې ځان خوشاله دی چې تاسو د دې تاسو باندې کوم خبرو مشي ته د مشرانو چې کوم مشران چې کوم تاسو په دې سره نه د دې باندې خبرو غیر سیاسي تنظیم دی او د ایمانانو مسلمان د پاره تاسو د څو اوس کې د ورولو دي سره زندان کې السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس من ينفع الناس. صدق الله العظيم. د ټولو نه مخکې خو زه
د دې فاونډیشن د سکینة المساکین د تابعین او د اراکینو د مولانا نوادري صاحب، د جواد صاحب، د قاری اشفاق صاحب او د شفیق قاری صاحب او په سټیج باندې د ټولو علماو ډېر زیات د زړه د ټولو نه شکریه ادا کوو چې هغوی موږ ته په دې پروګرام کې دلته د ودرېدو یو مقرره کړه. الله رب کریم دې دوی ته جزای خیر ورکړي او بیا د دې کلي د دې علاقې سپین ږیري مشرانو ځوانانو ته د زړه د کومې نه چې کوم دی موږ د هغوی شکریه ادا کوو. انتهایي مشکور یو چې په دې لنډ تنګ وخت کې موږ له ډېر وروسته او دلته راغله په دې شپه کې الله رب کریم دې د دوی دا راتله په خپلې رضا سبب وګرځوي او الله رب کریم دې زموږ دا فاونډیشن مخ په ترقۍ باندې وچلوي. یو خوا اختر بل خوا داستا سیر گریوان یتیما، سیر گریوان یتیما، ستا دا وڑو وڑو سلگو نشم قربان یتیما، قربان یتیما. یو خوا اختر بل خوا داستا سیر گریوان یتیما، سیر گریوان یتیما، ستا دا وڑو وڑو سلگو نشم قربان یتیما، قربان یتیما. یو خوا خندا بل خوا داستا پرو سر ترمی وشکی، یو خوا خندا بل خوا داستا پرو سر ترمی وشکی. غلی کو سکی ولاڑ والے लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए.